انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مېنو مسلمانانو رونو زمونږ دغه نن تقریب او پروګرام چې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په حواله سره د دین نقاط شوه دی. محترم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت موضوع انتہائی وسیع لویا او اوږده موضوع ده. کله که یو مقرر او خطیب ته وویل شي چې ستا موضوع هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت دی نو د حیران او پریشان شي چې الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت کم پهلو به بیانوم او کم به پرېږدم. بهرحال محترمو دغه تفصیلی عنوان او موضوع ده او محترمو د وخت په مناسبت سره د نبی علیہ السلام د سیرت په حواله سره څلور خبرې ستاسو په وړاندې ذکر کوم. اول نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالمگیر نبی دی. نمبر 2 د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه ننم زمونږ سره شته مونږ دنیا ته خودلې شو. دریم نمبر د نبی علیہ السلام پیغامات او تعلیمات چې کوم د الله د طرف نه راوړي هغه محفوظ دي الحمدلله ننم زمونږ سره موجود دي. او څلورم نمبر نبی علیہ السلام خاتم النبیین آخري نبی دی. سو خبرې شوې جی خپه خو نه کنه جی تاسو د خپهون ته کې معلومیږي ټول دي زما سحر نه شروع د مریم انتهایی درد کوي او سوځي نو تاسو هم کدي څه خاموش شئ نو یا خو خپه تاسو یا زما په خبرو خپه کېږي خپه خو نه کنه ان شاء الله زما په خبرو خو نه خپه کېږي کنه زه د نبی علیہ السلام سیرت تاسو په وړاندې ذکر کوم نو ان شاء الله تاسو به میخ او بیدار غواړم چې ما سره مخ کې وچلېږي جواب راته راکړي ٹھیک ده کنه ان شاء الله ځکه یوازې لګیم او تاسو دې خاموش شئ زما وی خبرې سره د مریض سوزي مکمله او تاسو که خاموش شئ زه لګیم بیا ډېره مشکله ده چې مخکې خبره ورسیږي. مارس کو سو خبرې محترمو سول خبرې. نمبر 1 خبر نبی علیہ السلام عالمگیر نبی دی نبی علیہ السلام. دویم نمبر د نبی علیہ السلام معجزه مونږ سره ننم موجود د دنیا ته خودې شو دنیا ته ننم مونږ د نبی علیہ السلام معجزه خودې شو. دریم نمبر د نبی علیہ السلام تعلیمات محفوظ دي. څلورم نمبر نبی علیہ السلام آخري نبی دی. دغه څلور خبرې زمون عقاید هم دي د دې څلورو نه هر یو عقیده خبره زمون عقیده او نظریه ده. محترمو اول نمبر خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالمگیر نبی دی. مقصد دار تاسو وګورئ د سیدنا حضرت آدم علیه السلام نو واخلا د حضرت عیسی علیه السلام پورې د انبیو د ټول سلسله وګورئ هر یو نبی د یو خاص علاقې د پر الله را لېږل دی. هر یو نبی د یو خاص قوم د پر الله را لېږل دی. هر یو نبی د خاص زمانه د پر الله را لېږل دی. نو لیکن د انبیو په دغه سلسله کې کته وګورئ امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله د خاص علاقې لپاره امن نه را لېږل د خاص زمانه لپاره امن نه را لېږل د خاص قوم لپاره امن نه را لېږل بلکې ها د کوم وخت نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شوی د هغه وخت نه والا د قیامت پورې څومره انسانان چې پیدا کیږي دغه ټولو انسانانو دغه ټولو پیریانو جناتو لپاره الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی جوړ کړی دی را لېږل د نبی علیہ السلام د ولادت نه واخله د قیامت پورې چې څومره زمانه ده د دې ټولي زمانه د پر الله نبی علیہ السلام نبی جوړ کړی دی را لېږل نبی علیہ السلام د تمام کائنات لپاره الله نبی جوړ کړی دی را لېږل دیو جن زمونږ د مسلمانانو عقیده ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالمگیر نبی دی. محترمو دویم نمبر نبی چې دنیا ته راځي الله رب العزت هغه ته دغه د نبوت باندې د دلیل په تور باندې معجزه ورکړي منکرین دا غین د مقابلین عاجز کی دغه معجزه د هغه پیغمبر د نبوت دلیل
دیو جن محترمو تمام انبیاء کرام الله رب العزت معجزات ورکړي دي خو ما وی ها د سیدنا حضرت آدم علیه السلام نواخلا د سیدنا حضرت عیسی علیه السلام پوری تمام انبیاء کرام که وګوري دا غوي معجزات مونږ نن دنیا ته بیانول شو دنیا ته صرف د بیان تر حد پوری خوده شو خو ما وی ها دغه معجزات به مونږ بیان کو چې د موسی علیه السلام معجزه داوا د عیسی علیه السلام معجزه داوا د ابراهیم علیه السلام معجزه داوا خو دنیا ته عملا خوده نشو ما وی د انبیاء په دغه سلسله کې اخیری نبی خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه واحد نبی دی چې داغه د نبوت معجزه مونږ نن اگر قران مجید په شکل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو نبی معجزه مونږ نن دنیا ته صرف بیانو نه بلکې دنیا ته مونږ محترم خو دې هم شو الحمدلله دریم نمبر نبی د الله او د بندگانو په منځ کې واسطه د الله پیغامات د الله رب العزت احکامات پیغمبر بندگانو ترسي نبی د الله او د بندگانو په منځ کې واسطه دیو جن محترم نبی چې کم احکامات امت ته بیانوي کم پیغامات راوړي که تاسو وګورئ د انبیو په دې ټوله سلسله کې یو نبی مونږ ته دې نه ملاوي چې هغه اگر راوړي پیغامات هغه احکامات مکمل په حفاظت سره موجودي سوا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې هغه کم پیغامات راوړي دي کم تعلیمات امت ته ورکړي دي الحمدلله موږ نن ډېر په فخر سره وایو په پوره دنیا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دغه راوړي پیغامات هغه ټول احکامات الحمدلله مکمل په حفاظت سره موجود دي الحمدلله ټول الحمدلله وایي سلورم نمبر د انبیو په دغه سلسله کې د سیدنا آدم علیه السلام نواخلا د سیدنا حضرت عیسی علیه السلام پورې کې ته وګورئ یو نبی هم دا اعلان نه دی کړی چې زه اخري نبی یم ما وی ها د انبیو په دغه سلسله کې یو نبی اخري نبی نشته سوا د سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته دغه ختم نبوت تاج الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پسر کو نبی علیہ السلام د انبیو دغه سلسله اخیرنۍ کړی و نبی علیہ السلام سره الله د انبیو دغه سلسله ختم کړه دیو جن زمون عقیده و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین یعنی اخری نبی